بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ستاسو جدول درس د جدول متعلق څومره کمانډونه اجرا کیږي او یا په څه طریقې سره موږ کولای شو جدول په اسانه جوړ کو. ان شاء الله نن د جدول متعلق ښه درس ده او جدول چې د په عام د استعمال کې ډیر زیات اړتیا ورته لرو. کله موږ یو فرضاً د محاسبې لپاره یو جدول ته ضرورت لیدل کیږي، فرضاً لیسه کې یا مکتب کې د نمراتو لپاره جدول ډېر رول وي، هغې کې موږ نمرات لیکو، یا نور همداسې مدرسو کې فرضاً د امتحان نتایج پکې لیکو. نو مختلفو کارونو لپاره موږ جدول استعمالوو او جدول موږ تاسو پرون ویلی وو. جدول اسانه طریقه دا ده چې موږ پرون موږ تاسو انزرټ کې ویلی وو. نو انزرټ کې دلته ټیبل ته ځو او ټیبل که موږ غواړو همداسې څومره خانې پکار وي، جدولونه پکار وي، دا دلته نه راوستی شو، او لاندې څومره خانې پکار وي او دا دلته نه راوستی شو. دلته ټکي ټکي چې راغی دا هم یوه پوښتنه ده. دا که ستاسو فکر یې ما دا جدول جوړون او اړوند د کمانډونه د دې په منځ کې ما جدول راوستل، نو په همدې وجې دا نقطې دلته رالې چې دا موږ خپله غلط کار وکړو. نو د دې طرفه دا ده چې موږ دلته کرسر دلته ولاړ ده، کوم ملګری چې ماوس باندې د لاس وهي راځو غالبا، نو دلته موږ جدول ته ځو. ګوره د کرسر به دلته ټیټ تاسو دلته به سلیکشن انتخابوئ. دلته زه جدول راوست دا نوې پاڼه ما راوسته، نو په دې کې زه جدول جوړوم. نو بیا به مخکې لیکنه سلیکټ شوې وه، نو جدول ځکه هلته مسله ورکړه. دا اوس زه دلته څومره خانې غواړم او دا جدول مې ورته وویل او دلته جدول یې راته راکړو. اوس دې جدول کې ګوره دې خانو ته ما تاسو ته پرون ویلي وو، دې ته را ویل کېږي او دا داسې خانو ته دې ته کالم ویل کېږي. دا جدول جوړ شولو او دا څومره خانې چې موږ ورکړې مساوي خانې یې راته راکړې. نو که موږ داسې کار کوو چې ټول په مساوي خانو کې کار کوو، نو همدا طریقه ده، بس هغې باندې موږ استعمالولی شو او مساوي خانې موږ کارولی شو. او که موږ غواړو چې نه جدول نو که چېرته موږ وغواړو چې دا جدول په خپله خوښه وړوکی جدول جوړ کړو، دا جدول به زه ډیلیټ کړم او دا بیک سپیس باندې اکثر تاسو جدول مکمل ختمول غواړئ، شارټکټ دا د بیک سپیس وهئ یا جدول به ختم شي. اوس زه دا رزلټ ځم همغه د جدول ته ځم او ورته وایم چې انزرټ ټیبل راته راکړه او ټیبل یې راته راکړو. دلته څومره کالمونه پکار دي یا څومره راګانې پکار دي، نو همغه تعداد ورته ورکوو. فرضاً 10 کالمونه پکار دي، راګانې 3 پکار دي یا 4 پکار دي. دلته اهمه پوښتنه کوي چې دا مساوي ټول خانې راشي که نه، وایي نه اټو فټ ټو کانټنټ چې که د لیکنې مطابق یې راته راوله او اټو فټ ټو وینډو دا د وینډو چې څومره سایز یې هغې مطابق یې راوله. او دا ریممبر دا چې موږ چې کله دا ریممبر ټکی ووهو دا ټیک مارک ورته ولګوو، نو فرضاً همیشه چې موږ دا ټیبل راولو نو دلته به 10 په 4 کې ضرب کېږي، 10 خانې به 10 کالمونه به یا 4 به راته راګانې راکوي. نو بس دا ټیک مارک ته همیشه هم دغه خانو ته اړتیا وله، نو بیا به هم دا ټیک مارک ولګوئ. زه اوکې کوم، نو دلته یې ماته جدول راکړو، جدول وړکی جدول راته راکړو. اوس زه دې جدول کې لیکنه کوم، فرضاً زه دلته لیکم دا جدول چون انګلیش طرف ته راغلی، ښي طرف ته، دې ته هم متوجه کېږئ. دا جدول ښی طرف په دې ده، د دې دا دغه نه ده، دا چوکاټ غوندې شی برسېده، دا چپ طرف ته دې مطلب دا ده دا چپ طرف نه زه نمبر لیکم، دا نمبر شو. او بیا زه دلته فرضاً دا فونټ سایز ډېر غټ ده، نو زه دلته نمبر لیکم او بیا فرضاً مخکې ټیب وهم، دی بل ته نیم لیکم او بیا دلته اډرس لیکم. نو په همدې ترتیب هره خانه به د همغه لیکنې مطابق غټېږي او دا ډېره ښه طریقه د جدول ده چې د موږ د خپلې لیکنې مطابق جوړ شي. دلته لیکنه ځکه غټه راله، ټیبل ډېر ځای ونیول، اډرس فونټ چې د موږ غالبا دلته غټ انتخاب شوی ده، 22 انتخاب شوی ده. که کله تاسو غواړئ چې په ټیبل کې عمومي او کمانډ اپلای کړئ، په دې ځای باندې وهئ نو ټول ټیبل به سلیکټ شي. د ټول ټیبل سلیکشن لپاره ځینې کسان دا چې په ماوس باندې سلیکټ کوي هغه ځینې پاتې شي، نو دلته یې ښه طریقه یې دا ده په دې باندې کلیک کوئ نو ټول ټیبل یې سلیکټ شولو.
اوس زه ټیبل ته سایز ورکوم عمومي یو کمانډ په اجرا کوم دلته ورته وایم 14 ده نو 14 مې څنګه ورته وویل نو 14 مې څنګه ورته وویل هغه په ټولو باندې اپلای شو هغه کمانډ ټولو واخیستل اډرس نه وروسته زه دلته فرضاً اډرس ته اډرس نه وروسته ټیب باندې تاسو بلې خانې ته تللی شئ دلته لیکم فرضاً پروینس ورته لیکم نو او داسې نور لیکنه کوم نو په همدې ترتیب باندې موږ ته جدول راته راکوي دلته بیا لیکم جاب هسې دا یو جدول به مکمل کو او دلته لیکو فرضاً سیلري او دلته لیکو فرضاً یا داسې بس نور دا جدول پر نو موږ همداسې ځو بیا کتر پسې راځو همداسې جدول لیکو اخر کې که د جدول خانې زیاتول غواړو په همدې ترتیب باندې موږ هغه زیاتولی شو نو دا موږ تاسو جدول جوړ شولو اوس دا جدول چې دا ما تاسو ویل د انګریزي په سیستم باندې عیار ده اوس تاسو سوال لا کې زه انګریزي نه لیکم زه پښتو یا فارسي لیکم یا اردو عربي لیکم نو دلته موږ د جدول ته صرف جدول باندې یو کلیک کړئ چې کله کلیک کړئ دلته به لی آوټ ته تاسو لاړ شئ لی آوټ کې دا پراپرټیز دلته بیا هم راځو خو د ټولو نه مخکې دلته ځو دلته به رایټ ورته انتخاب کو اوس دا جدول ګورئ چې ښي طرف نه نمبر خانه مخکې چپې خواته وه اوس ښي طرف نه شروع شوله او دا ټول جدول چې ده هغه ښي طرف نه عیار شلو مخکې به موږ کرسر دا ټیپ بټن به مهاله نو دی به چپ ښي طرف ته اوس به له ښي طرف نه چپې خواته ځي لکه زه اوس دلته لیکم شماره دا به زه اوس پښتو ته واړوم شماره لیکم او دلته نوم لیکم ادرس لیکم او دلته ولایت او دلته لیکم وظیفه او تنخواه او غیره فرضاً او دلته لیکم نور و غیره یا ملاحظات فرضاً بله خانه کې ولیکم نور داسې شی تاسو اضافي څومره خانې فرضاً ولسوالي م لیکلی دا دی خو ولسوالي لیکو نو په همدې ترتیب باندې موږ دا جدول جوړ کړو نو دا جدول چې کله جوړ کړو نو اوس موږ ځو همدغه چې کله موږ جدول ګورو دلته بهر کلیک کړو دا دوه مینوګانې ورکې شي هیلپ نه وروسته چې کله موږ جدول کې کلیک کو په جدول باندې نو دلته یو لی آوټ را پیدا شي او یو ډیزاین را پیدا شي نو اول به د ډیزاین کې شروع وکړو ډیزاین کې دا طرف په ان شاء الله دا اخر کې وایي ځکه دا سړي ټول جدول باندې وګت حاصل کې بیا په دې باندې پوهیږي زه دلته ځم د جدول ته فرضاً بارډر ورکوم نو دلته کلیک کوم دلته مختلف بارډر ورته ورکولای شو فرضاً کوم قسم بارډر چې ورته ورکوي هغه دې نه موږ ورته سلیکټ کولای شو همدغه کارونه چې موږ دا بارډر کې کولای شو همدلته بارډر راخلو دلته مختلف قسمه اوس ګوره دلته تاسو که متوجه شئ فرضاً ما دلته یو ډبل خط انتخاب کړی زه هم دې نه وروسته د جدول جوړوي دا خط دې راته راکړي دا لږ نسبتاً ډبل خط ده نو زه غواړم د دلته قلم په خپل اتومات شکل سره راواخیستل شلو نو موږ کوم خط داسې کشو هغه به نوی خط واخلي لکه دا ډبل غوندې ده او بل دلته رنګ هم ورته بدلوم چې دې نه وروسته سور رنګ ورکوه نو ځکه قلم دا اوس د قلم ماوس په ځای قلم راغی نو داسې خط چې تاسو کشوئ هغه به سور رنګ ورکول کېږي که تاسو وایئ چې دا خو لږ وړکی ده تر دې نه دې لږ غټ وي نو زه دا به لږ نږدې کړو داسې نو تاسو ته ښکاره کېږي نو دلته بیا لږ ډبل سایز ورته انتخاب فرضاً دا به انتخاب کوم که بیا موږ په همداسې کوم خط باندې دا قلم کشو هغه به همغه رنګ اخلي او همغه نوی بارډر به اخلي په دې ترتیب تاسو بارډر جوړولی شئ نو دا خو دا ما قلم په توسط وکړو زه قلم اسکیپ بټن وهم قلم له منځه ځي زه غواړم دې څلورو خانو ته همغه ډیزاین ورته ورکړم نو دلته به لاړ شم دې ګوره بارډر چې ده دا لاندې طرف ته ورکوي لاندې تاسو مثال ته وګورئ زه دې خانه کې ولاړ یم د دوه خانو کې ولاړ یم یا دا کرسر مطلب د اسنه تاسو وایئ چې ته چېرته ولاړ یې کرسر مې مراد دی که نه نو دا کرسر چې ده اوس دا څلور خانې سلکټ شوي دي نو که زه اوس کرسر ته وایم ټاپ دا سر ده او لیفت چپ طرف دا ده رایټ ښی طرف ده او دا باټم ده نو زه دلته ورته اتومات انتخابوم دلته ورته هم ټاپ ته بارډر ورکړه نو د سلکټ شوي سیل سر ته یې صرف بارډر ورکړو او دلته یې لیفت ته ورکړه او رایټ ته بارډر ورته کله کله زموږ د ډیزاین په اوږدو کې ضرورت وي چې یو طرف ته بارډر ورکړو ټول نه ورکوو اگر چې جدول خپلته شته
او کله کله داسې وي چې موږ دا جدول بیخي ختم کړی په پرنټ کې جدول نه راځي او دلته جدول موجود دي دام کېدای شي بلکې تر ټولو نه مخکې زه تاسو ته د همدغه طریقه وکړم دلته ذکر راځم ټول جدول می سلیکټ کوم او جدول می سلیکټ کوم ما بیخي یو ختم نه د پکار یو ډیزاین نه د پکار لیکنه می منظمه پکار ده لکه د جدول په قسم غوندې په دې ما پرنټ د په پرنټ کې دا کرخې دا جدول دا نه دی پکار دا د جدول کرخې او زه دلته زم بارډر ته او دلته بارډر کې ورته وایم نو بارډر دا مې انتخاب کړ نو بارډر راغی بس اوس جدول غیر مرئي جدول ده په ظاهر موږ ته په سترګو کې نه ښکاره کېږي لکه ځینې کوډګر چې کله دغه فرضاً وظیفې کوي اوراد یا پیریان تابع کوي نو ځان یو خط راتاو کوي هغه غیر مرئي خط وي په دې باندې پیریان د تصور جوړ کړی دا مو یو غیر مرئي خط په حقیقت کې خطونه شته خو دلته موږ ته په سترګو نه ښکاره کېږي اوس که زه وایم چې یاره دا خو ماته معلومیږي نو چې زه اوس کوم جدول کې کار کوم کومه خانه کې کار کوم نو دا جدول خو حقیقتا شته خو ماته باید ښکاره شي او پرنټ کې رانه شي اوس ګوره زه پرنټ ته ځم نو دلته ګوره تاسو پرنټ مینو ته لاړ شئ جدول خو شته حقیقتا دلته تاسو وګورئ پرنټ کې به دلته هماغه دا دې ځکه جدول موږ جوړ کړی جدول ګوره نشته دا بل جدول د مستقل بل جدول ما مخکې رسم کړی په دې ځکه دا شماره نوم ادرس جدول نشته نو مطلب دا دا پرنټ کې نه راځي اوس که ته وایې چې ما نه خو جدول ګډوډېږي زه به څنګه په خاص خانه کې لیکنه وکړم دې ځکه خانه چېرته ده نو بیا به موږ هم دې دغه ته دلته لاړ شو په لی آوټ کې دې سر ته وګورئ ویو ګایډلاین دا ګایډلاین راته ښکاره کړه دا پیکه خطونه دي دا پرنټ آوټ کې نه راځي صرف نقشه موږ ته ښکاروي دا دغه ګریډ لاین د کمپیوټر په اصطلاح صرف هغه جدول غوندې ښکاره کوي پرنټ کې نه راځي دا لکه فرضاً د قالینو لپاره یو نقشه غوندې جوړه کړې ګراف څوک ورته وایي دغه ګراف شکل ده په دې باندې موږ صرف خپل موقعیت د لیکنې تعینولی شو نو دا په پرنټ کې نه راځي او که ته ګریډ لاین بیا ورکول غواړې نو دا ورک شول بیا یې راوستل غواړې صرف د خپل ځان د پوهېدا لپاره نو زه بیا دا اسې چې راسي تاسو ته دا په پرنټ کې نه راځي اوس زه دلته ځم دې څلورو خطونو ته جدول ورکوم نو جدول چې ورکوم دا اوس موږ تاسو کوم درس کې لګیاو د ښي طرف نه نو دلته ورته وایو لاندې بره بارډر ورکړه که تاسو وایي سور بارډر ولې ورکوي ځکه موږ دلته سور او دا ډبل بارډر انتخاب کړی لاندې ورکړه ټاپ یې ورکړه لیفټ او رایټ ته یې ورکړه نو بارډر ختم که اوس خو بارډر ځکه نشي ختمولی بارډر شته نه لسه آل بارډر ټول بارډر ورکړه که ما ټول ټیبل انتخاب کړی ټول ټیبل ته زه وایم چې پرنټ کې بارډر راشي نو دلته به ورته انتخاب کړو چې آل بارډر ورته ورکړه دا ټول بارډر یې ورته ورکړه ټولو کرښو ته یې بارډر ورکړه او که ته وایې نه ګیر چاپېره د مزیدار غوندې سور خط یې راتاو چې منځ سره ستا کار نشته منځ ته یې مه ورکوه نو دا یې منځ ته ورکوو او بیا په دې کې ته اوس فرضاً وایې چې دا خو اول عنوان ده د عنوان ته دې لاندې یو کرښه ورکړې نورو ته دې نه ورکوي به دلته به ورته ووایي چې فرضاً دا باټم بارډر دلته یې باټم ته بارډر ورته ورکړو همداسې بل ځای کې ته غواړې دا یو دی دلته ټوله نتیجه لیکل کېږي یا هغه مبلغ لیکل کېږي دې ته هم څلور طرفونه بارډر ورته ورکړه نو دلته به هم ورته ووایه داسې بارډر ورته انتخاب کړي دې خانه کې به هم راغلی نو په دې ترتیب تاسو د خپلې خوښې سره سم بارډر کې تغیرات راوستی شي دا بارډر دی مختلف بارډرونه دي او دا مخکې موږ ویلی که عادي ټکسټ تاسو لیکلی هغې ته هم ستاسو شوق راشي چې یاره زه بارډر ورته ورکړم فرضاً دا بسم الله الرحمن الرحیم ده دلته خو هغه بارډر ختم شو ځکه بارډر شته نه نو دا موږ دلته ورځو غالبا هوم کې دا راغلی و دلته ستاسو هماغه کمانډ ده اوس که زه غواړم دا بسم الله الرحمن الرحیم نه یو خط راتاو شي عین خط راتاو شلو نو دا دلته صرف ټکسټ لپاره استعمالیږي هغه بارډر لپاره دا مو یو قسم دی بارډر ده خو چون بارډر نه دی اپلای شوی دلته ګوره هغه دوه مینوګانې نه راځي موږ بیا پاس ځو بارډر ته ځو دا جدول ته ځو جدول کې چې دلته کلیک کړل نو دا مینوګانې را پیدا شوې ډیزاین مینو نو ډیزاین مینو کې دا ټول موږ وویل ان شاء الله دې کې به تاسو ته ستونزه نه وي دلته د خطونو اقسام تعینوه دا تاسو چې وګورئ خپله پرې پوهېږئ که ته غواړې چې بل قسم خط ورته انتخاب کړې ګوره خطونه بدل شو اوس دې قلم یې راته راکړو که زه اوس هماغه خط او ډیزاین مې په کار وي دلته په کوم ځای کې چې زه غواړم رایې ولم هغه راوستی شم خط له پاسه به داسې کش کړې کوم ځای پورې چې راغی او دا شیډینګ د شیډینګ چې کوم سیل موږ انتخاب کړی هغې ته بیکګراوند ورکوي ځمکې رنګ یې بدلوي نو سیل ته چې تاسو کوم رنګ ورکول هماغه که ټول جدول هم انتخاب کړی ټول جدول ته به هماغه رنګ ورته ورکړي دا انشاءالله دې پورې به تاسو پوه شوي یاست اوس دې نه وروسته زه ځم دا طرف پرېږدم
او لی اوټ ته ځم دا هم د جدول مطابق کمانډونه دي. نو دلته چې دا هم د چپ طرف نه د سلیکټ د اولنۍ کمانډ سلیکټ دا د سلیکټ سیل دا یو سیل انتخابوي کوم چې کرسر ولاړ دغه سیل ټول انتخاب شو. او که زه ورته وایم سلیکټ کالم سلیکټ دا یو کالم به ټول به دا تاسو پوه شو چې کالم هم دې شي ته ویل کېږي. او که دلته کرسر بیا ولاړ او زه بیا ورته وایم سلیکټ را نو دا یو را د افقي خانو د ترتیب ته را ویل کېږي دا یو را ټول انتخاب شو. اوس که ته غواړې چې دې کې رنګ ورته ورکړې تغییر ورته راولې نو دا یو را کې به تغییر راځي. ویو ګریډ لاین مې اوس درته وویل دا پیکا جدول ښکاره کوي او بیرته پټوي خو دا په چاپ کې نه راځي دغه جدول. اوس که تاسو دې ټول ته جدول هم پې اپلای کړی بیا د دې کمانډ د ګریډ لاین هېڅ فایده نشته. که تاسو دا پټ کوئ لکه اوس زه پټ کړم ورته مې ښکاره د جدول لاندې دلته چې کوم ته موږ بارډر ورکړی هغه خو نشي پټولی ځکه هلته خو بارډر پروت ده دا هغه غیر هغه چې پرنټ کې نه راځي قابل د پرنټ نه دا هغه خطونه پټوي او ورکوي. بیا دلته زو پراپرټیز ته پراپرټیز موږ اوس وویل دلته بیا پراپرټیز ته زو پراپرټیز کې دا جدول لیفت ته ځي او سنټر ته او رایټ ته. اوس دا جدول زه ورته وایم چپ طرف ته یې بوځه دا چپ طرف ته بوتله او بیا زه هم دلته پراپرټیز ته لاړ شم. وګوره د دې که تاسو ښه نتیجه معلومول غواړئ کله ناکله جدول ټوله صفحه نیولي نو جدول چې ټوله صفحه نیولي نو ستا چپ طرف ته او ښي طرف ته دا وینا هم بې ګټې ده هغې هېڅ ګټه نه لري چې ته ورته وایې چپ ته لاړ شه ښي طرف ته لاړ شه ځکه جدول خو ټوله صفحه سیم نیولي ښه یو چپ متصور نه ده په هغه صورت کې. دا په هغه وخت کې ښه تصور کېږي چې کله موږ جدول اټوفیټ ټو کانټینټ منظر ټیبل ورته وایي اټوفیټ ټو کانټینټ زه ورته وایم او دا ټیبل جدول وړکی وي نو زه دلته جدول ته وایم داسې دلته ځو د پراپرټیز ته ځو نو پراپرټیز کې زه ورته وایم سنټر ته لاړ شه جدول سنټر ته ځي او زه ورته وایم چې فرضاً ښي طرف ته لاړ شه دا جدول به ښي طرف ته ځي. ښه یو بل تر ټولو اهم آپشن ده هغه دا ده که موږ غواړو دا جدول موږ لیکنې منځ کې راشي او ګیر چاپېره ترې لیکنه وشي دلته ګوره ګیر چاپېره لیکنه منع ده او زه ورته وایم اراوند تر دې ګیر چاپېره د لیکنه وشي. اوس که زه دلته راشم کرسر دلته ودروم د دې ګیر چاپېره به لیکنه کېږي ګوره د همغه جدول ګیر چاپېره دلته لیکنه بس په همدې ترتیب سره موږ کولی شو دې خوا جدول پروت ده. اوس که دا جدول ګور تاسو دې ځینې هم د کرخه ککره غټول غواړئ دا جدول دې پورې غټولی شي نو ښه نو دلته اوس موږ ځو بیا جدول زه منځ ته بیا یم نو دلته جدول باندې کلیک کوم او بیا لی اوټ ته ځو او بیا پراپرټیز ته ولاړ شو ورته وایي منځ ته لاړ شه جدول منځ ته لاړ نو څه لیکنه چون دا زموږ لیکنه چې د ما فاصله نه ده ورکړې نو فاصله ځکه یو بل طرف ته را نه وسته و چې فاصله ورکړو نو دا جدول فکس د لیکنې منځ کې راغی. دا کله کله ګډوډیشن رامنځته کوي که کله هم داسې یو جدول او د لیکنې منځ کې تعارض غوندې و تصادم غوندې و لیکنه کته پورته ځغلې ده نو بیا به تاسو لاړ شئ همدلته ټیبل کې به کلیک کوئ پراپرټیز ته لی اوټ ته به لاړ شئ دلته پراپرټیز ته لاړ شئ پراپرټیز کې دا نان انتخاب کوئ. ښه طریقه دا ده چې جدول اصولا هم دا ده چې چپ او ښي طرف ته د هغې لیکنه نه وي شوې او بل اکثر جدول دومره غټ ټوله صفحه یې نیولي نو دا انتخابوو ورته او دا به اوکې کړو نو جدول ګیر چاپېره به لیکنه لاره ختمه شي لاندې به لاړ شي پاس لیکل کېږي او دا ډېره هم کمانډ ده ما تاسو ته ووایي رایټ ټو لیفټ یا لیفټ ټو رایټ جدول عربي ته اړوي یا انګریزي ته اړوي. همداسې دلته موږ بیا ځو را ته دا د موږ یوه راسې ده را د هغې اټلیست دلته څومره اندازه ورته انتخابولی شي هغه چې څومره اندازه تا دلته ورته انتخاب کړه هغه را به په همغه اندازه باندې غټېږي. دا وګوره را لږ غټه شوله دا را نه ده دا مخکې وړه وله اوس غټه شوله او بیا پراپرټیز ته ځو همدلته دا وړوکی کوو وړه کېږي نو او بل دا ده دلته چې ده دا allow ra to break across page یو او repeat as header ra to the top of each page دا ډېره هم کمانډ ده. کله کله موږ یو جدول جوړوو نو جدول چې کله موږ جوړ کړو نو هغه جدول کې موږ دا ملګري ماته میسیج رالیږي سلام درس په اوږدو کې که زه هغې ته ګورم چې کله درس متعلق څه اهمه خبره یې هغه راته وایي نور به انشاءالله وروسته درس نه وروسته بیا خبرې کوو. نو دلته موږ یو جدول جوړ کړی فرضاً مخکینی جدول غالبا هغه جدول څه شو
یا زه یوه نوې صفحه خلاصوم، دا مې نوې صفحه خلاصه کړه او دلته جدول ته ځم، اسانه زه یو جدول جوړوم، دلته جدول ورته وایم انزرټ ټیبل راته راکړه او دلته کالمونه ورته وایم چې کالمونه خو 15 صحیح دي، راګانې راته راکړه 222 راګانې راکړه. نو اوس به دا زما ټوله صفحه به ونیسي، دا زموږ راګانې شولې. دا ټیبل اوس انګریزي په سیستم باندې عیار شولو، بیرته زه ځم دغه ته پراپرټیز او دلته ټیبل او رایټ ټو لیفټ ته یې اړوم، نو ښي طرف ته واوښتل شو او دلته زه ورته لیکم شماره او نوم فرد مولد او ولایت او دلته لیکم ولسوالي. نو دا چې ما ولیکل وګوره دې باندې زه شیفټ بټن نیسم، دا ټول سلیکټ کوم او هماغه کنټرول ای ورته ووهم، دا به منځ ته لاړ شي او کنټرول بریکټ باندې دې سایز لږ غټوم، که زه د دې فونټ بدلول غواړم فونټ یې ورته بدلوم، که دې ته ځمکه ډیزاین بدلوم هغه یې بدلولی شم. اوس دا دا یوه صفحه ده، اوله صفحه ده. اوس دا زه دومې صفحې ته لاړ شم، دا خو ما سره ډېرې تقریبا 222 راګانې ما ولیکلې جوړې کړلې په یو کمانډ باندې. نو اوس دلته ما ته څه معلومیږي دغه شمارې والا خانه ده، نوم والا ده، که کوم یو ده لاندې سړی لاړ شي. نو موږ وایو او بل دا ده چې کله زه دا پاڼې پرنټوم په اوله صفحه کې خو نوم او پلار نوم لیکلی، په دومه کې به څه چل کېږي. نو بیا هغه د پراپرټیز ته ځو او را ته ځو، را ته چې لاړ شو نو دلته هماغه اوله را به سلیکټ کړو، کرسر به دلته کلیک کو په دې را کې اوله را به کې به ودرېږو. نو اوس به زه پراپرټیز ته ولاړ شم او دلته به دا ریپیټ ایچ دا را، نو دا اوکې به کوم. اوس هېڅ هم ونه شو، بظاهر موږ ته په سترګو څه نه شو ښکاره، خو چې دلته لاندې چې څومره صفحې شولو به دغه اوله را به په ټولو کې تکرارېږي. دا هم ډېر ښه کمانډ ده. که کله اوس فرضاً تاسو سره 50 صفحې دي نو دا شماره او نوم او یا ولد لیکې 50 صفحو کې ته لیکې او بیا چې بره یو نوم د اضافي زیات کړو دا ټولو صفحو له سر نه هغه منځ ته ځي، نو ډېر سخت ګډوډېشن رامنځته کوي. او داسې ده د کمانډ په توسط چې تا لیکل وکړل هغه نقصان نه جوړوي. لکه زه اوس دلته لیکنه کوم د پورتنۍ خانه کې او بیا انټر هم ورته ورکړم، نو دغه ګوره لیکنه نوم یې ښکته ونه غورځول، په کار خو دا و دا نوم یې ځان سره ښکته بیولی و، چون دا د کمانډ په توسط ایجاد شوی ده، دا د صدارت تقاضا کوي، به دا صدارت نه ښکته څوک نشي اچولی او دا به په خپل ځای باندې. نو که ته نوره لیکنه وکړې لیکنه به ترې ښکته غورځېږي، خو دا خپله دغه هیډر را به نه تکرارېږي. نو دا بیا همدې هیډر را که تاسو ختمول غواړئ بیا به هم د دې ختمېدو طریقه هم همدا ده، هماغه هیډر را کې هلته به کرسر کلیک کړې او بیا به پراپرټیز ته لاړ شئ او دا به څه کوي کلیک به یې کوي، چې کلیک اوکې وکړو او داسې دغه هیډر را چې ده هغه بریک کوي ماتوي، لکه هغه بره فاصله به یې راوستی شي. دلته دا کالم ده، کالم ده موږ یو کالم کمو زیاتو، لکه څنګه چې را اوچتوالی ورته کم و زیات کړو، دا یې عرض ور کموي و زیاتوي په همدې کمه. دلته بیا داسې کولی شي تاسو دا سلیکشن کوئ، دا کالم راته زیات کړم، دا کالم یا کم یا کم که راته ګوره دلته ورته کم یې کړه، هغه کم شولو تاسو ولسوالي ګوره څومره وړکی شول. په دې ترتیب تاسو له دې ځینې را کمولی او زیاتولی شئ. دا سیل ده، سیل مطلب یوه خانه، په د یو خانه کې ګوره لیکنه مختلف زاویو باندې کېدای شي، مختلفو ځای. دلته اوس ما دا دا سیل خو وړکی ده، ما سیل غټ کړلو. اوس سیل کې 9 طرف، دا بره کونج راغی، منځ کې راغی او لاندې راغی، بیا منځ کې دلته راغی، بیا منځ او لاندې، بیا ښي طرف ته پورته او منځ او لاندې، نو 9 اطراف دي هغې کې ته لیکنه راوستی شي. نو هغه پراپرټیز ته ځو، پراپرټیز کې دلته ورته وایو سیل دی، سیل کې ورته وایو سنټر کې لیکنه راته وکړه، فکس منځ کې به دا لیکنه کوي. او که ته وایې چې دې خوا یې هم لږ راوله نو هغه کمانډ موږ مخکې ویلی او کنټرول ای ورته ووهئ یا دې ځینه او فکس منځ ته راځي. دا ښی او چپ طرف او منځ ته یې دغه کوي او دا پورته او منځ او ښکته همغه ځینه اجرا کوو. نو دا همدې ځینه دا موږ برابرولی شو. بیا همدا لی اوټ ته ځو، انشاءالله سبا دغه ګوره 9 اطراف دي، دا د سیل بره سر کې راوستل غواړئ، دا لاندې هغه چپ طرف کونج کې راوستل غواړئ، همدا پورته سر کې راوستل غواړئ، دلته یې راوستل غواړئ، نو دا مختلف ځایونو کې تاسو دا راوستلی شئ. بلکل په سنټر کې راوستل غواړئ، دې ځینه تاسو دا راوستی شئ. به هر تقدیر
دا زموږ تاسو پراپرټیز او پراپرټیز کې ان شاء الله څه پاتې نه دي هغه هم ټول تشریح کړ که بیا هم څه مشکل ان شاء الله باندې بیا بل ورځ رڼا واچو او هغه به تشریح وکړو او دا ان شاء الله دې باندې تاسو پوه شئ دا ټیبل ده او بل دا ډرا ټیبل وختي څنګه موږ ته قلم را کړی ټیبل خو موږ اتومات شکل سره جوړ کړو زه یو بل صفحه راولم کنټرول ان او زه دا ریزلټ سم فرضاً امغه ډرا ټیبل موږ دې نیم راخستای شو الته ما کمانډ راغی او دلته راغی ډرا ټیبل دا تاسو قلم پلاستر کوي داسې یو جدول جوړ کړه د دې کې تاسو څومره خطونه په کار و داسې زر جوړ کړه خپل د طبيعت مطابق کومه خانه غټه جوړه دلته داسې جوړ کړه دلته داسې جوړ کړه او بس دلته فرضاً ګوره شهرت نوم پلار نو بره به یو خانه لاندې به دوه شوي دلته مو فرضاً بره یو خانه د لاندې دا مو په 300 تقسیمولای شو داسې بلکې په څلورو داسې څلورو یو دوه درې څلور او داسې دلته بیا سرچپه کار کوو بره دوه خانې راولو او لاندې یوه خانه ده نو په دې ترتیب تاسو کوم منظم جدول د قلم په توسط باندې زر جوړولای شئ که دلته ګوره کې طرف ته فرضاً یوه خانه ده یوه ده او دلته دوه جوړې شولې په دې ترتیب تاسو د خپل خوښې سره سم جدول جوړولای شئ کله نمرې لیکي تذکیري نمبر او بل هغه د ډرا ټیبل چې دا وایي قلم د لاسه وځي او بیا کلیک کې بیا قلم په لاس تر کوي او تخپل تغیرات راوستای شي خو زه امخ کې جدول چې مو جوړ کړی واغې کوم هم دې ترتیب تغیر راوستای اوس دا ختمي اسی کش کو دې بیرته ختمولو څه طریقه ده دې ختمولو دا طریقه ده قلم دلته دا ځل پنسل پاک درکې بس پنسل پاک په لاس درکو بس په کوم خط چې هغه کش کولو خط بل من دوړي ډیلیټ دلته ګوره ډیلیټ سیل یو خانه ختمي ډیلیټ کالم ډیلیټ را ډیلیټ ټیبل زورته ما ټیبل ډیلیټ کټول ټیبل به ډیلیټ کوي او بیرته ځړې صفحې ته ځو فرضاً په دې کې موږ ورته وایي دا دلته لیکنه کړې ده دلته موږ لیکنه کړې تاسو خانه زه دا خانه ختمول غواړم دا یو نو زه بیا عمل ته ځم ډیلیټ سیل دا یو سیل خو طبعا نه ختمېږي لاندې نه بل سیل پورته راخیږي نو کالم که ډیلیټ کې دا ولایت کالم به مکمل ختم شي زه ما کالم راته ختم کړ نو هغه ولسوالي کالم مکمل ځکه هغه سلیکټ شوی او که زه ورته ما را ختمه کړه دا داسې دې ته راورته ویل کېږي نو راسي ختموي دا به تاسو را وختم او که تاسو به ټیبل تم اعصاب خراب شوی دا ټول ټیبل استګه چې ګډوډیشن د پسادي را درته نو ټیبل ډیلیټ کړ ټول ټیبل به ختم شي او سلیکشن تم ضرورت نه ده بیا وایي چې دا خو ډیر غلط کار وکړو دونه مهنت هم کړی و دا ټیبل مې اسی ډیلیټ کړ اخر کې کنټرول زد بټن وهه ټیبل به بیرته راشي دا نه ډیلیټ لکه کمپیوټر کې بس ته هر لوبه کولای شي کې ختمه هم ختمولای شي خو صرف ته د فایل نه بند کړي دا کنټرول زد دغه شارټ کټ دی انډو دا تقریبا 200 کمانډونه تا تغیرات راوستي نو بیا چې کنټرول زد وهي بیرته ابتدایي حالت ته رسولای شي هغه ټول ځان سره حفظ کړي نو دا بیا زدم چې دلته دا چې زای راشي چې درس دغه دا لی اوټ کې اریزر مو ویل پنسل پاک خط پاک یعنی او ډیلیټ مو ویل اوس دلته تاسو د رښتیا د ولایت او د ولد منځ کې ستا یو کالم بل پکار ده نو دلته ورته وایي انزرټ لیفت چپ طرف ته یو زیات کړه نو یو دلته ولد او د ولایت منځ کې زیات کو او که ستا دلته اوس پکار دي د ولایت نه لاندې او د لاندې په خپل لیکل کې څه دي د دې نه پورته په دې منځ کې کار نو دلته ورته ولي کې یا ابو یا بیلو نو دلته دا تاسو هه امغه ځکه یو رای زیاته که زیاتول غواړي نو را به چې کوم ځکه ولاړې را به یا پورته زیاته یا کته او چې کوم ځکه کرسر ولاړ دی یا به لیفت زیاته یا به رایټ زیاته نو په دې ترتیب باندې مخکې موږ یو سیل ختمولو لپاره قلم نه استفاده کړو اوس دا د دوه سیلونو نه زه یو جوړوم مرد سیل کو مرد سیل دواړو نه یو سیل جوړ شو اوس بیا وایي چې دا خو مې اسید یو کو اوس بیرته دوه کومه نو دلته ورته وایي سپلیټ سیل نو سپلیټ سیل مطلب دا څوک باندې تقسیموي دوه باندې دلته دوه باندې تقسیمو بیرته هغه دوه ته جوړ شول او دا سپلیټ بل دا اټو فټ ټو کانټینټ دا مخکې موږ ویلې دا خو فرضاً اوس ورته بیا دغه شجاع دا دونه غټ سره نیولې د دونه وګ جدول د ټوله صفحې راته نیول دا دی وړوکی شي څه فایده ده نو اټو فټ ټو کانټینټ ورته وایي اتومات څخه جدول وړکای شي بیا ورته چې دا خاصه دونه وړکای شي دا خو چاپ کې راوځي هیڅ خون نه کوي البته سپیس دا پانه خړ ډکه یو خلک کار چې ما ډیر کار کړی د منظم جدول می جوړ کړی نو بیا به اټو فټ وینډو به ورته وایي تا ټوله صفحه به ونیسي بس خطونه به کش نور منځ کې کدي څه لیکلي او کدي نه ولیکلي پانه خو به خوندوره ډکه ډیزاین ورته کله کله ډیزاین هم ډیر اساسي ځینې کسان
کار نه پوهېږي خو ډېر ښایسته ډیزاین ورکوي د نن هېڅ هم هسې د خلکو خبر د تش کدو یې معلومات نه وي پکې لیکنه پکې هېڅ کمزورې لیکنه یې خو لږ رنګ روغن یې ورکړی خلک وایي چې والا د نر بچی ده او خبر نه دی چې هېڅ هم نه یې لیکلي به هر تقدیر په دې ترتیب باندې موږ جدول جوړولی شو او د دې متعلق درس ده او سبا به انشاءالله هغه درس ووایو لږ به تاسو هم راسره مرسته دا کوئ چې لږ دا درس ته به ښه متوجه کېږي انشاءالله تاسو هم په ګټه ده او ښه داسې وضاحت سره روان ده او په دې کې داسې دی که یو کمانډ هم زه یې نشم پرېښودی چې وخت بچت شي که نه امام زړه غواړي چې زر ځان ته خلاص کړو دا ساعت دی موږ تقریبا 40 منټه یي او 40 منټه کې دا وخت دومره زر تېر چې 15 منټه زه سر کې ورکړم 15 اخر کې نو نیمه ګنټو ته ساعت راورسېږي نو الله پاک هم حافظ او ناصر شه او نور درس به بیا انشاءالله سبا وایو او نور که چا سره څه پوښتنه